السلام علیکم ورحمت الله. زه په مغه ځای کې ولاړم چې کوم ځای کې زموږ او ستاسو په لسګونه هیوادوال شهیدان شول ډېرو څو میاشتو مخکې. دا هماغه کلی دی ودیرو کلی چې ټول ړنګ دی که نه، تاسو ټول خبر وئ. اوس هم زموږ خویندې او زموږ بچي او زموږ وروڼه په دې خیمو کې پراته دي، په دې سړو په دې یخه هوا کې، په سړه هوا کې. نو څرنګه مو چې واده دوی سره کړی وه، په دویمه ورځ موږ راغلي ورته مو ویلي وو چې انشاءالله موږ به درته کورونه جوړو. او همغه واده باندې الحمدلله ولاړ خلک یو راغلي وو، کارم شروع کړی. دا یو کور شو، تاسو یې وینئ. تقریبا اوس لنټر ته چتونو ته رسیدلی دی غالبا. چې کوم انجینر صاحب موږ ته دا پروژه په مخ وړي را سره ولاړ دی. انجینر صاحب عتیق ستړی مه شي، حالات ښه دي ورور؟ ارام ارامي ده؟ غږ خو دې ماشاءالله تیز دی. هو الحمدلله. دا خو هغه اولین کور چې موږ خط اچولو افتتاح مو کړی و، هغه تاسو کلیپ وګورئ. صحیح ده. اوس دا دی ماشاءالله دیوالونه پورته شوي. انجینر صاحب نور کورونه چیرې دي زمونږ کورونه خو مختلفو کلي کې دي که نه. په دې کلي کې څو دانې؟ 4 کوره په دې کې دي، ودیرو کې دي، او پاس شپږو کوره په ډیمپور کې دي، ساترواړ کې او 4-5 کوره دي. ساترواړ او په دغه کلي کې دا بن غاړه ورته وایي، نو 4 کوره زمونږ دلته دي. نو همدغه باندې ټولو کار جریان روان دی، همدې حالت ته رسېدلي ټول به همدې ته رسېدلي. یو دا شو، زه بل ګورو، ټول به ګورو انشاءالله. ګزارش به درته جوړوم، ټول وګورئ هغه ورونو چې مرستې کړي، الله دې خیر و برکت ورکړي. اوس خو موږ ویلي چې 100 پورې جوړو. موږ مخکې ویډیوګانو کې ویلي چې غواړو دا تعداد زیات کړو، ځکه په زرهاو کورونه ړنګ دي. نو که چېرته سره یو بل ته لاس ورکړو، مخکې له دې چې ژمی زور شي دلته واورې سي، زه خو وایم چې یو 15 نفره سره یو ځای شي، یو کور په غاړه واخلئ. که څوک وس لري او که وس نه لري، دعا کوئ انشاءالله کار کیږي. څنګه صحیح ده که نه؟ ورځو ځه بسم الله. دا خو یو اتاق شو، یو اتاق هغه ده، یو اتاق هغه شو، یو اتاق دغلته، او دلته پارټیشن کېږي، 2 تشنابه دي او یو اشپزخانه ده دلته، او دا برنډه، او دا بیرون ټوله برنډه شو. مثلا ښایسته وړوکی کور دی که نه. زو بل کور ته ځه. ښه انجینر صاحب، دا کور ده د ودیر کلي، د ودیر کلي کې دا زموږ 2 نمبر کور ده. دا مغه اندازه رسېدلی. صحیح ده. ښه دا کې هماغه شی 2 اتاقه، برنډه، دا دهلیز، هغه تشناب، تشنابه دي، او بیا پارټیشن کوو. ښه 2 تشنابه. هدف دا دی چې دا یو تشناب د یو کوټې، دا بل د بل. ښه دا تشنابو دروازې دي. ښه ماشاءالله ښه غټ غټ تشنابونه دي که نه. راځه یا رب کریم ته پکې خیر. ښه دلته بل دیوال جګېږي، دا یو تشناب دی، یو ښه ښایسته داسې عصري تشناب به وي. نو راځه. ښه دا وګوره په ټولو کنجونو کې پایې، او دا بل اتاق ښه داسې ماشاءالله ډېر ښایسته منظرهیي ځای دی که نه. لاندې ځای پر دا بل اتاق شو، او سیمټ او هر څه انشاءالله سټنډرډ دی، خو صحیح دی ورور که نه. نو الحمدلله دا زموږ 2 نمبر کور شو. زو مخکې نو زمونږ کورونه خو داسې دی چې قاري صاحب څه مختلف ځایو کې دي که نه. لکه اوس تا ته زه وایم چې یو هغه غره بیخ کې ده، یو دلته هغه د غره په سر ده، نو تا به ډېر ستړی کړي. ګرځو بس بسم الله. موږ نه ستومانه کېږو، ښه چې وینو لږ خوشحاله سو، انشاءالله انرژي اخلو، ستومانتیا به نه وي. صحیح ده. صحیح ده. زه بسم الله 3 نمبر کور ته ځم. زموږ د انجینر صاحب که درته ووایم پکتیا دی، خو د لغمانیانو چلونه ټول په جب کې دی. دا وردي قالب ته وګوره، دا بیا څرنګه وباسي. دا خو په ساحه کې زده رقم کارونه کې، خو دا خو نه څه رقم راوباسي. دا بیا په منځ باندې خلاصېږي که نه، دا سیمونه ښه قالب خلاصېږي، بېرته خلاصېږي. مبلین وراشي که نه، هېڅ نه تختې خو مبلین اچي که نه. ها دا دی ماشاءالله، دا هم رسېدلی دی که نه، بیمونو ته تیار دی. انجینر صاحب کوالټي څنګه ارځي؟ دا مخامخ نه سم چې ماته پټ وای ته راشه دی. ته راځه ته انجینر صاحب دا کړکۍ 2 کړکۍ دي پرېښې دي، نورو کړکیو نورو کورو کې خو نه وې که نه. ځینې کورونه داسې دي چې د همسایه خواته دي که نه، همسایه اجازه نه ورکوي. ښه دا دی ماشاءالله. دا زموږ 100 نمبر کور شو، 3 شو. موږ هرات کې چې کوم کورونه جوړ کړي وو هغه ټول ساحه دولت ورکړې وه که نه، لکه هغه
دلته چې اپا شارک جوړ شوی نو دلته چې دی مختلف دي درته ښایي یو دلته جوړ کړه یو هلته جوړ کړه خو په دا ټولو ګرځېدل خو وخت غواړي زه موږ کوشش کوو چې څومره پرې کوی شو زه بسم الله کې انجینر صاحب مخته ځم دا زموږ مواد دي دلته څو کور انجینر صاحب دلته یو پنځه شپږ کوره دي ټول د هغې سر نه هغې ته پورې په دغه بغل کې شپږ کوره دي او مواد یې دلته راځي دې ځای نه بیا زموږ د کاریګر خواران په ملا باندې وړي ستړی مه شي ستړی مه شي دلته کار کوې ښه طبیعت دې څنګه دی دا چیرې چالان کړی ته کوم ځای دې یاده ده ته ووایه دوه بنده ته ووایه ځه ناوخته ده نه پروا نه کړې زه ولاړ یم ته څوک نه ته ووایه دوه بنده ووایه ښایسته اواز یې ووایه ځه هغه ته بند کړه موږ مېلمانه یو خوند راکړې که نه ته ووایه ځه چې دی چې دی کورنه په تیزه مو ووایه په خفیه یې ووایه ښه ځه خو ګوره همدغه شی ووایه زه ته ځه ځکه ګوره ښه ماشاءالله تکړه ځوان دی دا دلته کار کوي دغه همدغه کورونه چې د قمر بنسټ لخوا جوړي کېدی کې دې ځای نه خښتې سهار نه چلی څو دانې جګې ولا تا ته نه نه کوم ځای پکتیکا پکتیکا نه دلته راغلی او ماشاءالله زه راجګې که زه الله دې خوشحال لره نو دې ته همت پیدا نه شو چې زه ولا ځوان یم او دا که نه ټول په همدغه افغانان دي پیران په بل ځای کې هم دا کارونه دي خو الله تعالی دې نور هم همت ورکړي دا تاسو وینئ ته راځه چې دا بار کړي نه قاري دا کومه سیک دی ته اوس کېده ښه دا دکې واچول سو ښه دا نیسم زه نیسم ورته ځه مین خو نه عاشق یې څو دانې شوې دوه لس دانې شوې ډېرې ژړ نه ډېرې ژړولی یم ډېرې ځورولی یم داسې ده ډېرې ځورولی مه کوئ ګوره ځورول مه کوئ سړی زړه پرې ورحموئ دا رسېږي دا انشاءالله چې حاجي صاحب بې ګوري پلار دی او پوښتنه به راکړي چې چا زورولی نفر راښیه بس پرېږده نه 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 پوښتنه کې ښه دا وجیګی ته نور در باندې ونه غورځي کلاره کلاره چې خوښه ده ها راځه نو قاري ونه غورځېږي خښ تېر باندې نو دې ځای نه پورته وړي پاس تقریبا شپږ کوره دي هغه ټول انتقالات د دې ځای نه کېږي خیر دې لاسو چې کومه ګټه ده کې چې کوم خوند دي که نه ولا که پولیسي کې تاسو کوم ځای کونړ نه مرورې همدلته کار کوي د قمر بنسټ کوم کورونه جوړي خدای دې خیر درکړي نو خیره ګوره هغه ملګری وخت تر هغه ځای پاس انجینر صاحبان لګیا وي تر هغه ځای به دا پورته کېږي خدای دې اجر درکړي سلامت اوسئ ښه انجینر صاحب یو کور دا شو ها دا خامه کې وي ها بیخته کوزه کړې پایې مې دې دا پایې بیخته شوې درې واړه ښه څلور واړه دا برنډه شوه دا یو کوټه دا لیست تشنابونه اشپزخانه او بله کوټه صحیح شو انجینر صاحب داسې ده دا چې ډراوینګ کې دي هغې نه اضافه تقریبا 3.5 متره اضافه ځمکې نه راجګ شو دې په خاطر چې ځمکه د مواد لوزو هغې کلک ځینې راجګ شي لاندې هغه ته مو رسوله تعداب هملته ورته ووهه دلته وروسته بیا رنګ سره بسته کېږي پاس به بیا دغه کېږي بل کور چېرې دی پاس هغلته اوس پرون غرونه یې ووهل دغه یې کړل پرون یې اوس دا اوس نو دلته پخوا کورونه وو دا کور که نه دا زما دی نو دا خو که بیا زلزله شي خدای مو کړه بیا تیږې راځي که نه بل ځای نشته نو هلته کیم طرف ته مونږ اول نو وتلي نه اوس ولې اول کې لا تړې ځمکې هم شته لري زما هم دغه یو پټی دی دغه زما خپله 3 نومونه دي 9 شهیدان دي ټول نه څوک شهیدان دي یو مې پلار دی یو مې خور ده دوه مې بچیان دي یوه مې ښځه ده دوه مې ورندرګان دي دوه مې الله دې ټولو بخي او تاسو ته الله دې زړه صبر درکړي بس اوس بل مېرمنه دې وکړه اوس دې وکړه که زه مې کړي ده ولې کړه کوم ځای هلته زه مبارک وي بس دا ځینې وخت کې تقدیري معامله یې پېښه شي که نه نه نو نن موږ هلته وو په لار کې
خدای دې رحم وکړي ولا زه خو دې ځای ته چې ګورم داسې غټې غټې تیږې بس د مجبورتیا نه دلته کور جوړ وکړل حاجي کاري صاحب هغه ځایو کې چې دا کومه تیږه ته وینې که نه دا موږ خپله مسافه دې ته مراد کړې ده د دغه تیږو نه تقریبا 1.50 متر تر 2 مترو پورې موږ شاته تللي تر څو ساحه د دوی سخته راسي چې کور مضبوط راسي کې بیا د خطر نشته که دا دیوال لاړ شي د کور راسي هغه د انجینرۍ چې کوم سټانډرډ دی کوم اصول دی هغه مطابق انجینر صاحب وایي چې دې کوم ځای کې کور وي هغه نه موږ شاته ورته باري یا 3 متره 2 متره ځای حتما پاتې شوی پورته چې شاته پسې هغه رهي شاته چې مطلب هغه بس الله د حفاظت ورته وکړي نو سړی چې داسې فکر کوي که نه بیا هم غرونه دلته زلزلې خدای مه کړه کومه تیږه راشي دا غټې غټ تیږې دي راغلي دي خالد صاحب دغه تیږه راغلي دې تیږې نه لا پر لاسره تیږه ګور دا د پاس ځای نه راغلی هغه ځای نه راغلی علي زید معلومیږي دغه راغلی ډول ته پرته یو شنه پرته یو دغه ولې بنده کړ ولا نو عجیبه ده خو تاسو خواریزي وکړي دولت ته ورته وروره موږ ته ځای راکړي کته دغه ځمن مصرف زیرا وطن آباد غواړو تل یې زنده باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد دا کور مالک څوک دی اته دی دا اته دی تاسو نفر شهیدانو زخمیان یو لور شهیده شو مشره ښه او عمر څومره عمر یې تقریبا 18 کاله عمر پیغله وه ښه او دوه ماسیان زامن هغه څونه هغه یو د 9 کلنو وړوکی ماشوم او یو 5 کلنو یو مې کړه و دا زخمیان ښه دا ایثارو د خاور لاندې بیمار بیا راووتل الحمدلله چې هغه الله وساتل ته خو جوړ وې بس چا پوره هغه الله ځان ته وغوښتل صحیح ده نو که دلته دغه هر کور والا ته ګورې پوښتنه ترې کوې که نه نو بې داغه پاتې نه دی نو دا هغه د تیږې د ټول دې ځای نه راوباسل چې دا ځای لږ خطري ومونږ ویلې د غره کې به ډکه کړي کار وکړو مضبوطه کړي ښه نو په ښه کې به دا کور راولو که خدای نخواسته بیا څه زلزله ده انشاءالله بیا خو دې طرف ته خو خطره نشته که تیږې نه راځي خاص کورونه راباندې کېناستل د سټیټونه راباندې کېناستل تاسو باندې او تیږې میږي زمونږ په کورونه ټول خام وه تیږو نه وه کورونه وچه تیږه که وچه تیږه وه خاص دا نو داسې سوچ هم نه کړ چې دا وچه تیږه خو داسې خطر لري بس داسې وایي صاحب چې زموږ وطن کې همدا رواج و همدا قانون د همدې ځای اصلي د همدې ځای همدې اوسېدونکی یم او همدا مې کور دی پلار و نیکه هم دلته ځمکه دې شته نه دی ځمکه مې داسې لږه شان شته ډېرې ځمکې درته درچا هېچا نشته ښه خو زه خیر الله دې درته بختور کړي دا کور باقیمانده دې خدای پاک موږ تاسو دې غمون څخه وساتي انشاءالله کور دې برابر شي زر زر ځای خلاص کړه چې جوړ شي یو کور دا شو او راځو دا بل دی دا خو دا ویلي ده دلته دغه راځي دا ویلي دا برنده راځي کوټې راځي دا به خالی ځای دی خو ورور دی دا دې ورور دی د کوم ورور دی هغه دی تا څوک شهیدان شوي زما دوه بچیان شهیدان شوي ښه یا هغه ماشومان یو داسې د 7 کالو او یو داسې د 15 کالو ښه هغه هم دلته و الله دې د هغه بدله درکړي بس څه چې الله لیکلي که نه هغه رارسي صحیح ده که نه په دې تقدیر باندې باید ایمان ولرو نو الله دې باقیمانده موږ تاسو له غم وساتي او دا د کور شو له خیره نو انشاءالله جوړې تا د کور مخ هم دې طرف ته انجینر صاحب کوم اته هغه طرف ته ده نه د هغې هم دې خوا ده مخه دې خوا ده دا ویلي شوه یو ځای به ویلو خو هم یو ځای ده زه خدای پاک د اتفاق اتحاد درکې لري انشاءالله دوستانو دا کور هم هغه دی له خیره کار پرې روان دی تاسو وینئ څومره زر چې کېږي له خیره دا به هم جوړېږي او دیوالونه هر څه له خیره مننه ورور مې خیر اوسې ته راشه که نه جي د ده څوک شهیدانو یوه ښځه شهیده شوې وه یوې لور شهیده شوې وه دغه ځای کې پراته وو او دا مینه پرې داسې کېناستله بیا چې سبا یې کته نه خلک راله کومک لاړه بیا ووت ښه د ده یو مېرمن یو لور ښه ده ته هم له خیره کار شروع دی که نه او شاته بل دی انجینر صاحب هلته دوه دي یو اخوا دی ښه درې دا شو یو شپږ کوره دي ټول ښه درې دا شو په دغه راسته کې هلته وو څلور پنځه یو هغه یو هلته صحیح ده هلته هم ورځو نو تاسو خو د همدې ځای کاریګر ښه یو خبر ده یو خو هغه مزد ورکول کېږي که نه نیت دا ونیسي چې د خلکو خدمت لپاره در څو په دې سرپناوي جوړ شي اجر هم پکې شته صحیح ده که نه برکت به هم پکې خیر اوسې دا خبر ده ژوندیو لپاره شهیدان خو هغې مزید هغې خو لاړې هغې ته خدای برابروي دا ژوندیو لپاره سیستم برابر کوي څنګه زلزله وه نه موږ هم به هغه غره غټ هغه غره بیخ کې وو خو بس چې رارسېږي که نه بیا مرګ په نیټه دی او موږ د دې
دا سړی و بچی لاړه خدای وساته کنه لس فامیل مونږه یو مړ شو دا نه خن ټول چې دی کنده ایثارو ته څنګه چې تا قصه وکړه تا څنګه چلو کړې شو چې دا زلزلہ اوله کې رو د شو شو خاول ټکانو شو ټکان رو د شو ها ما دې بچو ته کته مالي پاتې کې وځي زلزلہ ده ها دې ټیم کې د سپلې کوټه کې منور بچی پراتو ما داغه ور به تک مال لاوځي ما دا ور به تک من د سجړخ سجړخ ما نه دا دیوال د سلړ دا د سلړ او ته مې اسکه پاتې نه غوتم چې وته ما سم د ستې در لاندې جړا وانګولا په من د ما چې غږ دی پلا پلاو کو د تر ځامنو ته ما ماګانو ته خار سړي باندې خپل حالات چا غږ نه اوري من د شپې ته مې شروع وکړه ته نونه مې وړي وړي هغه مې راوخلې بیا مې بل زوی راوخ بیا مې بل زوی راوخ بیا مې کډه راوخل بیا مې بل زوی مشر هغه مې راوخ نو پام دې شان قیمت مې خپل نو بیللې بیا مې خوا کې یو گاونډي و هغه ماشوم سوري والي خوشبه ونه را سره بته وي چې خو ما ته دا یو غا کو چې ورختا نشي اوس پر خدا نه وجل نور باندې هم د چرنا لګي د دارور مې را سره شو دوړ ورالو ستیګي په پرتی او شداره په پرته هغه تی ورته ولې په شامې کرامه وړاندې واچو نو ان شاء الله وصلی پاک حق ده همت خشه همت خشه په هر حال کې خو بعضې وخت کې انسان د سیشي جګانه د سیشي لکه خوب کې چې خدام خوب ورنټول خوب کنه الله دې انده کې موږ تاسو وساتي دې الله دې تاسو صبر دې کې همت ناک سره او دا تاسو حق دی مننه ورنه دا تاسو حق دی موږ ډېر کارونه کړي عزتمن الله خوشاله لره ته خو مریض مې کنه خدای دې شفا درکړي سلامت اوسې دا ماشاءالله هغه دی دا کور لکه زم پراخه دی مخه لري دا زمونږ اووم نمبر کور شو اتم نمبر کور شو نو دا بل کور دی دا هم هغه دی بیمو ته رسېدلی دی سر تاکونه چې ورته وي که نه نو دا د چا کور دی بلال ته راشه که نه تا څه کېږي څو نفره شهیدانو دی څوک ما درې واړه دا زموږ تر پلونه نه د دې تره زوی کور دی درې نفره شهیدانو څوک شهیدانو درې واړه خویندې وې ماشومان یې نه یوه پیغله وه ښه هغه د دې تره لورګانې دي وې ښه کور کې د ده دلته کور و نه کور یې بر دلته مو ورته جوړ کړ زه الله دې خیر درکړي ته کار کوې پکې مونږ پکې کار مار کوو کار نه خو راضي یې مضبوط دی ښه ټیټ دی که نه یوه ځانې مونږ دا کارونه نقشې برابره ده قمر ډېر ښایسته کار وکړو مونږ ته الله دې خوشحاله مونږ ته ډېره مننه لرو هم د انجینرانو نه مونږ سره ډېر ښایسته رویه کوي دې ځایګي کې مقصد ښه کار یې په مخ روان شکایت یې غږ کړو الله مو خوشحاله چې دوی مونږ سره دغومره اندازې ته مرسته وکړله او ښېګڼه لاړو خیر اوسې الله دې آباد لره چې به وخورو بیا قربان دې سم انشاءالله بل ځل چې راځو پټ به بیا بله خیر افتتاح ته راځو صحیح ده راځو مخکې لرم غرغوندي سینا لرم دستونزو پروا نکړم رب ته سوچیداله دا ستا کور دی ماشاءالله ښه ساحه دې پراخه ده که نه د دې کوټې خو اوږدې نه دي که ما یو سایز دی ښه او څو نفره کورنۍ شهیدانو څوک یو زوی او لور څو کلن څو کنه الله دې درته بدله درکړي د هغې خدای پاک دې د هغې برکت په نورو درته کړي نو دا کور چېرته و تاسو دا کور هغه بوس چې دی چت راغورځېدو که تیږه ته چېرې وې زه خپله داسې مخه کې پروت وم او بچي مې داسې داخل کې پراته بس एकदम چې زلزله شوله زه هم داسې کته ولیدم دوه چته بام دې نه کته ولیدم او بچي مې باندې چت ته جوبل نه وې نه زه بچو او بچو یې مور بچو مور هغه ټول لاندې چت لاندې ایسار وو دوه ځای په ځای باندې مړه دا دوه مې راخلاص کړل 4 نفره شپږ نفره شپږ نفرې مونږ چې دی یو لور مې چې هغه بل ځای کې وه هم زخمی شوی بر تنګې پامنو ته مونږ یو هغه سویل تنګي سویل پامن تنګي کې پامن تنګي او هغه یو ماما یو د ماما زوی هغه دوه شهیدان شوي د ازمای ولور و به د ماما زوی خور مې و یو ماما د درې ته بچي او هغه پلار چې دوه ځای کې تا لور کې بچو هغه بچو زخمی و خو داسې مرګ نه بچو زه شکر چې خدای په خیر تیر کړو دا دوه دغه بدله به ان شاء الله الله تعالی درکې خو کور نه خو کار ناراضي وروره ډېر خسته کار دی ماشاءالله صحیح دی سره خو دي غم او درد سره دی ان شاء الله چې مشکل خو باندې په حال خسته روان دی چې ته خوشاله بس موږ سره خوشاله وروره خیر اوسې نو دا د ورونو دا هم کار روان دی او لسم نمبر کور د انجینر صاحب تراسه هغه لاس کورونه نور چیرته زمونږ لاس څلور کوره چې دي یا سرترواړ چې دي چیرته سرترواړ څونه لري دي ځای دغه جنا چې په موټر کې چې 15 میلیټه لاګه خبره کې هم نه دی هغه څلور هلته دي نور
شپږ دانې نور یو غر وینې هغه پاس کورونه چې یو په هغه ساحه کې ده ښه دی او 15 او نور کورونه په دې هغه کې دي څورته وي دا خوړ کې ډنډ غواړه غاړه کې وو ښه اوس ناوخته دی اوس موږ سبا ته انشاءالله توزیع لرو په تورخم کې او پخه ډوډۍ تقریبا 4 بجې دی اوس مونځ کو حرکت کو نو چې سمې ته ځو فکر وکړه چې شپږ نیم بجې به انشاءالله تر جلال آباد ای نو دا لس کورو گزارش مو وکړه قمر بنسټ چې څه وي انشاءالله باذن الله د الله په مرسته هغه به کوو نو هغه عام اصطلاح زمونږ کار لږ لیټ خو ټیټ ښه به کوو انشاءالله بیخي ټیټ به کوو او داسې کار به کوو چې د کور مالک وي ښایي روسي دغسې کار سترګې به نه پټو او هر هغه چا چې دغه خلکو ته یو خښته میښي که نه الله دې ترې راضي شي د دې خلکو لپاره چې چا غم رازیم کړي خدای دې هغې نه راضي شي هغه خلک چې تخریب کوي او دلته چې څوک د خیر ښېګڼې خلق قدم دی او د هغې پښې وهي الله دې هدایت ورته وکړي که هدایت دې نه وکړو نه الله دې همداسې په خپل حسد کې تر اخره بوځي موږ یې څه کوو موږ به انشاءالله دې خلکو ته خدمت کوو کار به کوو او دا هغه امانتونه وو چې د خلکو لپاره زمونږ ورونو زمونږ خویندو او مخلصو ورونو مخلصو خویندو رالیږلې وې دا د الحمدلله کارونه شروع دي ورسره کوشش به دا کوو که موږ نور هم ورونه خویندې اخلاص وکړي چې دا کورونو تعداد زیات کړي موږ به انشاءالله زیاتو نو الله دې انجینر صاحب تاسو ته هم اجر درکړي په دې یخ کې او په دې هغه کې دا کاریګر دي خدای پاک دې په عمرونو او په صحت کې برکت ور واچوي چې دا کارونه سر ته ورسوي او خلاص یې کړي له خیره دا خلک خپل کورو ته راشي بل پرې چې راځو انشاءالله هغه لس کورونه به هم ګورو او افتتاح ته به هم له خیره دغه کورونه راځو همداسې ده که نه څونه وخت کې به له خیر تکمیل شي ته راسې انجینر صاحب دا خو هوا دلته په اروپا یخېدا ده نو زمونږ کوشش ډېر زیات ده چې دا کورونه زر خلاصي خو ماکزیمم هغه یو میاشته پورې انشاءالله خلاصیږي ټول کورونه انشاءالله د الله فضل او کرم سره او استادان مو لګیا دي دغه د یخ کورونه ګرمي ګوري ښه ته څنګه یې ټایټ یې بیخې دورې څو متره کار کوې له خیره شل 25 متره کار انشاءالله نه سړی تکړه دی ښه سړی تکړه دی ښه الله دې خوشحال لره ښه دوستانو ویډیو سره خپره کوي بیا هم څوک غواړي چې دا کورونو تعداد زیات شي دغه واتساپ نمبر دی انلاین مرستو لپاره لینکونه دي نو زه خو هم راځي چې په دې سپیسیلي کاروان کې سره یو ځای شو تر څو پورې لا ډېر خدمت وکړو ډېره مننه او درنښت السلام علیکم ورحمت الله دومره حوصله لرم غرغوندي سینا لرم د ستونزو پروا